بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله روحانی یم، د علیبابا انسټیټیوټ مسؤل مدیر. موضوع چې هغه مفسد او خارجي سریالونه چې به په داخلي رسنیو کې خپرېدلو او د عامو خلکو اذهان، فکر، سوچ ټول دیموکراسي همدارنګه د غرب پر طرف اړول، په جامع ټولنه کې همدارنګه د جامع اسلامي اصولو سره، افغاني فرهنګ سره قطعا په ټکر کې وو، چې زموږ تاسو ځوانان، پیغلې، خویندې دغه ټولې دې ته متوجه کولو تر څو هغه کوم د اسلام د شریعت خلاف کارونه چې به په غرب کې ترسره کېدلو، غربیانو به کول، زموږ ځوانان هم دې ته متوجه کولو او تشویق کولو یو. نو لله الحمد د اسلامي نظام په راتګ سره دا چې د امر بالمعروف ادارې لخوا یا وزارت لخوا په دغو سریالونو باندې بندیز ولګېدو، په دې باندې ټول افغانان، ټول مسلمان ملت خوشحاله ده او له دې پرېکړې څخه زما په شمول ټول افغانان زیات خوشحاله دي او موږ له دې درې څخه زیاته مننه کوو تر څو دغه برخه کې دوی کار وکړي، تاکید ورباندې وکړي تر څو هغه خپل فرهنګ او چې زموږ تاسې د فرهنګ سره سر خوري هغه باید په دغو رسنیو کې پخش شي، خلکو ته وښودل شي تر څو زموږ تاسو دغه جامع اصلاح سي او ټول ځوانانو په شرعي نظام، شرعي مسایلو باندې برابر واوسي. سلام علیکم، کریم الله یم. په دې تلویزیونونو باندې د سریالونو بندېدل دا یو ښه کار دی د اسلامي امارت لخوا چې دا شوی دی، ځکه چې ځوانان ډېر مطالعه نه کوله او زیات وخت په دغه کې مصروف چې تلویزیونونو باندې مصروف، نو باید تلویزیونونو کې د مطالعې درسونه او د مکتب نور درسونه چې ځوانانو ته فایده رسوي باید نشر شي، چې ځوانان د هغې نه استفاده وکړی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نظیف الله یم، کابل اوسیدونکی. دا چې دغه برنامه د پردي فرهنګ دپاره تلویزیونونو به مخکې چې کوم سریال او کوم فلمونه نشرول، دا زموږ د فرهنګ او زموږ د کلتور سره هیڅ برابر نه و. دا چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره او د امر بالمعروف وزارت نه په دې تلویزیونونو باندې پابندي لګېدلې او په دې وجه باندې چې زموږ آینده نسل یو مطالعه وکړي او داسې سریال یا داسې برنامه جوړه کړي چې زموږ نسل د هغې نه یاد کړي او زموږ د کلتور او زموږ د حجاب او اسلامي چوکاټ کې برابر وي.